نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دوستان مسلمانانو ورونو، نن د سره یو شرابي دومره عجیبه واقع شیر کوم چې تاسو دا واورئ بی اختیار به مدخلینا سبحان الله یا الله اکبر आवाज وځي. صرف 3 منټه ده، خامخا یې واورئ او مخکې د ثواب په نیت باندې شیر هم کوي. ټیک ده جی. یو ځل یو بزرګ په یو لار باندې رواني، نو په لاره کې دی یو شرابي صحیح کی چې هغه شراب څکلی وي او د لختي په غاړه د نلۍ په غاړه باندې بېهوشه پروت وي. دا خولې ټوله د شرابو نه ګنده وي او د لختي هغه ګنده اوبه د مخ او خولې سره لګي او تېرېږي. نو دا بزرګ چې کله دا کس صحیح کی، دا شرابي چې صحیح کی، احترام انسانیت پوجه د دې بزرګ په دې شرابي باندې ډېر زیات رحم راشي. نو دې اوبه راواخلي، دغه خولم ولو وینځي او مخم ولو وینځي، یو سیټ دی کې صرف پاک ځای دی کې. نو چې څنګه بزرګ خپل کور ته لاړ شي، چې څنګه شپه پې راشي اوده شي، د خوب نه چې کله پاسي د تهجد دپاره چې څنګه مسجد ته داخل شي، نو څه ګوري دغه شرابي چې وي دا د ده نه مخکې په تهجد ولاړې. بزرګ حیران شي چې دا همغه شرابي دی چې سارې شراب څکلي، اوس زما نه مخکې په تهجد ولاړ دی. حیران شي، الله تعالی طرف ته رجوع کړي چې الله تعالی ما د دې راز نه خبردار کړي. سار مې والله خوله د شرابو نه وینځلې وه، اوس زما نه مخکې په تهجد څنګه ولاړ دی. وایي دې بزرګ ته غیبي آواز وشو چې ای بنده، ته مې بندې، دې مې بنده دی، تا ورله خوله د شرابو نه صفا که، ما وله زړه د ګناهونو نه صفا کو. تا ورله خولو وینځله، ما وله زړو وینځلو. زما عزتمندو، الله تعالی د خپل بنده سره څونه زیات محبت او مینه لري. نو دې بنده له هم پکار دی چې دی هم د الله تعالی سره مینه ولري، دی هم د الله تعالی سره محبت ولري. د الله تعالی د محبت تقاضا دا ده چې بنده هر حالت کې د الله تعالی ذکر او عبادت کوي. کوشش وکړو چې د الله تعالی سره د محبت په خاطر منځ چرې هم قضا نه کوو، بل هر حالت کې د الله تعالی ذکر کوو، یا کم از کم چې 100 ځل په ورځ کې سبحان الله ویو، 100 ځل الحمدلله ویو، او 100 ځل الله اکبر ویو، او 100 ځل لا اله الا الله ویو. الله تعالی به مو دنیا او آخرت کې کامیاب او کامران کې. صحیح ده جی. ان شاء الله خامخا په دې خبرو عمل کوو کنه. ان شاء الله موږ به خامخا کوو او ذکر اسکار به خامخا په هر ټایم کې کوو. ټیک ده جی. نو دا ویډیو د ثواب په نیت باندې خامخا شیر کړئ، ټول فیسبوک کې پھیلاو کړئ، او اسلامي او اصلاحي ویډیوګانو لپاره زما دا پیج هم لایک کړئ. محمد قاسم دغه ګوټ کې چې کوم تصویر پې لګېدلی دغه تصویر دی پې دغه پیج لایک کړئ. ان شاء الله دې پیج نه به صرف او صرف تاسو ته اصلاحي او عبرتناکې واقعات شیر کېږي او ورسره د دینی معلومات به درته هم در شیر کېږي. ټیک ده جی. الله رب العزت دې ټول خوشحال او آباد لري. جزاکم الله خیرا کثیرا. الله تعالی مو خوشحال او آباد لره. الله حافظ.